هغه سړی چې کوم د ښځو په رنګې خپل ځان جوړوي یا هغه ښځې چې هغه د سړو پیشن کوي او د سړو په رنګ خپل ځان جوړوي، دا څومره خطرناک جرم دی. اوس درته یو حدیث مبارک ویمه، د هغې نه به تاسو ته اندازه ولګي چې لعنت پې باندې راغلی دی په دې خلکو باندې. که دا ګناه په هر یو کس کې موجود وي نو د هغې نه مخکې پکار ده چې دا ګناه موږ د ځان نه وباسو. خصوصا چې زه کله د خپلې معاشرې ته خیال وکم نو که نارینه ته خیال وکم، نارینه کې هم دا ګناه موجود ده. ځان د ښځو په رنګ جوړي، د ښځو ناز او ادا کوي، د هغوی خبرې کوي وغیره. او چې کله کله بعضې زنانه داسې چې هغه د سړو په رنګ خپل ځان جوړوي، د هغې ناز او ادا کوي، دا څومره خطرناک جرم دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه ښځو باندې چې هغه چې کوم دی مشابهت کوي د سړو سره، یعنی یا خو د سړو په رنګې جامې اغوندي او یا د سړو په رنګې تګ کوي او یا د سړو رنګ خبرې کوي، او یا بعضې ښځې پکې زه کوم چې هغه دا سټوکي راپرېښي، دغې مخې ته دا ویښته واخلي او دا سټوکي راپرېږدي، نو دا خو د سړو سره مشابهت کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دې ښځو باندې لعنت فرمایلی دی، وایي په دې ښځې د الله تعالی لعنت وي. دویم قسم هغه سړو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لعنت فرمایلی دی، کم سړي چې د ښځو په رنګ خپل ځان جوړوي، نو یا خو د ښځو په رنګ جامې اچوي یا د ښځو رنګه هغه پیښې چې ورته وایي هغه څیزونه کوي، یعنی د ښځو ناز چې کوم دی د ښځو ناز او چې دی هغه ادا باندې رواني، او یا د ښځو نور چې کوم دی حرکات یې هغه ظاهروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په داسې سړو باندې چې هغه د ښځو په رنګ خپل ځان جوړوي او د هغې ناز او ادا کوي، په داسې سړو باندې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک لعنت فرمایلی دی. او دا ګناه اوس زموږ په دې معاشره کې ډېره زیاته عامه شوې ده. نو دا کم کسانو چې دا خبره واورېده، اوس په تاسو باندې دا خبره فریضه ده چې دا خبره به تاسو مخکې رسوئ او دا بیان به لازما تاسو په خپلو کورونو کې اوروئ، ولې چې زموږ او د ستاسو د کورونو اصلاح وشي. او ټول د بخاري شریف، د مسلم شریف، ترمذي شریف، ابن ماجه شریف د دې احادیث مبارکه دي، صحیح احادیث مبارکه دي. او دا خطرناک ګناهونه زموږ معاشره کې ډېر عام شوي دي. نو پکار دی چې دا احادیث مبارکه دا موږ په خپلو کورونو کې هم اورو، نو زموږ او د ستاسو د کورونو اصلاح به خو وشي. الله جل جلاله دې موږ ټول مؤمنان مسلمانان وروڼه د دې خطرناکې ګناه نه محفوظ وساتي.